د مخکې صف د پوره کولو دومره تاکید دی چې بله لاره نه وي د منځګزار مخې ته راشه خو صف کې ځای خالي مه پرېږده. د الله پیغمبر فرمایي چې کوم خلک په صفونو کې ځای خالي پرېږدي دا شیطان ته لاره ورکوي. سنن ابن ماجه کې حدیث دی، صحابي وایي چې چرته به موږ ستنې سره ودرېدو بل مبارک صحابي به راغی جټکه به یې راکړه، کنا نطرد طردا من السواري، دیکه به یې راکړه د ستن نه مې بېل کړو چې صف کې پوره ودرېږه. د صحابه کرامو صف ته زور و. د الله پیغمبر فرمایي قیامت ته نږدې به خلک صف نه رستو کېږي تر دې چې الله به په جهنم کې رستو کې پاتې کړي. لا یزال الناس یؤخرون عن الصفوف حتی یؤخرهم الله. خلق براشي د صف اول نه به رستو کېږي، جمعات نه به رستو کېږي تر دې چې الله به د خپل رحمت نه رستو کړي. والعیاذ بالله. کوم سړی چې جمعات ته راغی او صف یې پوره کو، صف کې خالی ځای او د پوره کو، الله دې په خپل رحمت کې داخل کو. سبحان الله. نو اول به ډومبې صف پوره کو، مشران به مخکې ولاړي، ډېر کسان داسې شاته ورته بابا ولاړي دی دومره او بس داسې کېږي مشر ته دی نه ورکوي. عقل دې نصیب شه چې مونږ دلته کې د ادب رعایت نه کوو نو کوم ځای کې به کوو. آیات ساتي هلکانو. معجم د طبراني د احادیثو ذخیره ده کې دا روایت دی چې یو نوجوان، یو زلمی، یو کشر، یو مشر سړي له صف کې ځای ورکو او په خپل وروسته شو او مشر را مخکې کو د عزت او د احترام او د ادب په طور. دې زلمی له الله د څلوېښتو کالو د اول صف د مون ثواب ورکوي. نو صف داسې به هم نه کوو چې سغال ته را روان دی او جمع ودرېږي مونږ صف نه جوړو. د صف نظام هم نه خرابوي. صف دومره ضروری دی چې امام ابن جوزی سیرت عمرین کې لیکلی دی چې عمر فاروق په خپل دور د خلافت کې او حضرت علی صاحب په خپل دور د خلافت کې د دې لپاره خپل کسان ساتلیو چې تاسو به دا کاری دا مو ډیوټي ده، تنخواه به بیت المال ورکوره چې تاسو به د خلکو صفونه سموئ. د الله پیغمبر فرمایي قیامت ته نږدې به خلک صفونه ګډ وډ کړي نو الله به زړونه هم ګډ وډ کړي.